1,80,000 افغانان په آلمان کې د سوسیال پیسې خوري. د سوسیال د پیسو په خوړلو کې اول مقام چې دی د یوکرین د خلکو سره دی. د یوکرین 7,00,000 کسان چې دي د بیکاري یا د سوسیال پیسې خوري. دویم نمبر مقام چې دی هغه د سوریې دی چې 15,00,000 کسان د بیکاري پیسې خوري. دریم نمبر کې چې دی ترکیه د چې 2,00,000 کسان د بیکاري پیسې. بیا څلورم نمبر کې موږ افغانستان دی چې 1,80,000 کسان د بیکاري یا د سوسیال پیسې خوري او پر دولت تکیه کړې. آلمان کې د هر مملکت څخه څومره مسافر یا مهاجر ژوند کوي. دا وینئ تاسو وینئ د هر مملکت تعداد پکې لیکلی چې دومره تعداد خلک په آلمان کې ژوند کوي. په دې چارت کې بیا تاسو وینئ چې هغه شین یا آسماني کم کلر چې دی رنګ چې دی هغه د مکمل آبادي لیکه ده. هغه ژړ چې دی هغه د سوسیال خور لیکه ده. تاسو مثلا کولی شئ اندازه وکړئ چې د کوم مملکت خلک تر ټولو زیات سوسیال پیسې خوري. تر ټولو د آلمان په نفع چې دی اول چې دی ترکان دي. ترکان چې دی په آلمان کې تر ټولو زیات کارګر خلک دي. ډېر کم نفوس دی د ترکانو چې هغه د سوسیال پیسې خوري. دویم چې دی مثلا د ټول د آلمان په نفع چې دی ایران خلک دي هغه هم ډېر کم تعداد خلک یې د سوسیال پیسې خوري. بل چې دی پاکستان دی او بیا نو افریقایي بعضې ملکونه دي. په آلمان کې میشت ټول افغانان ته زما دا پیغام دی چې ژر تر ژره ژبه زده کړئ، ژر تر ژره کار پیدا کړئ، ژر تر ژره ټکسونه جمع کړئ، ژر تر ژره تابعیت ترلاسه کړئ او ژر تر ژره آلمان څخه ووځئ ولاړ شئ امریکې ته 4 برابره 3 برابره پیسې وګټئ، خپل ژوند برابر کړئ، خپل د فامیل ژوند برابر کړئ. ستاسو څه نظر دی؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ، ویډیو سره شیر کړئ. تر بیا هم په پاک خدای سپارم.